اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 58 برخه. په تیره برخه کې مو د بنو نضیر د یهودو سره د غضب سبب او د هغه غضب تفصیلاتو بیان مکوي. بیان تر دې ځای پر را رسیدلی و چې د بني نضیر یهودو مسلمانانو لشکر محاصره کړ. دوی په قلاو ننوتلي ول او نه راوتل. د قلاو د سره څخه یې غشي ویشتل. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د دوی د باغو د ونو په پرې کولو امر وکوي، ولونې ور پرې کړي. یهودو څه نور هم صبر وکړي او ویني په دې حال کې چې هغه دې د دوی ویني او درختي چپه کېږي. یو څه وخت دغسې چغه خوله پاته ول، سره د دې چې د دوی مالونه ډېر خوښ ول او بې له ماله د دوی ژوند ډېر سخت و. نو یو مسلمانانو ته حال ولېږئ چې موږ تسلیمېږو، خو په یوه شرط، هغه دا چې موږ د مدینې منورې څخه وځو، مدینه منوره پرېږدو او هر شی چې مو دلې وي هغه موږ د ځانه سره وړو. رسول صلی الله علیه وسلم هم موافق شو او ویې فرمایل هر هغه شی چې پر اوښانو وړلی سئ هغه در سره یوسئ، مګر اسلحه به نه در سره وړئ، بې له اسلحې څخه بل هر شی در سره وړلی سئ یوسئ. مقصد دا چې د بني نضیر د یهودو سره پر دې فیصله وشوه چې مدینه منوره به پرېږدي او جنګ هم نه وشو. د بني نضیر یهودو بې له جنګه تسلیم شول. د بني نضیر یهودو هم دا د بني قریظه یهود چې دلته په مدینه منوره کې پراته ول، هغو هم دغه د بني نضیر یهود یوازې پرېښول او کومک یې نه ورسره وکړي. عبدالله ابن ابی منافق لعنت الله علیه هم په خپلو وعدو کې خیانت وکړي، کومک یې نه ورسره وکړي. د غطفان قبیلې چې دغه د بنو نضیر حلیفان او متعهدین ول، هغو هم خیانت ورسره وکوي. هیڅ چا د دوی مرسته او کومک نه وکوي او نه یې د دوی څخه شر منع کوي. نو ځکه الله جل جلاله دغه د دوی د حال دپاره یو مثال ذکر کړی دی او دوی هغسې وبلل لکه شیطان غوندې. د سورة حشر په 14 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. یعنی د وعدې په مخالفت کې د دغو منافقانو مثال داسې دی لکه د شیطان په مثل. کله چې انسان ته ووایي کافر سه او کوم وخت چې به انسان کافر سي نو شیطان ورته وایي زه ستا څخه بېزاره یم او ستا څخه جلا یم، زه د رب العالمین څخه بیریږم. مقصد دا چې د بني نضیر د یهودو محاصرې ډېر وخت په بر کې نه ونیوی. دا محاصره فقط 6 ورځې وه او څوک وایي چې 15 ورځې وه او بیا یې اسلحه کښېښول او تسلیم شول. اوس نو د مدینې منورې څخه د دوی وتل په یو عجیبه طریقه سره ول. هغه دا چې دوی اول یې خپل ټول اوښان په خپلو سامانو باندې بار کړل. هر یوه کوښښ کوي چې هر شی چې دی لري هغه ورسره یوسي، حتی کورونه یې نړول او دروازې یې ورسره اخیستې، ځکه د لرګي څخه جوړې سوي دروازې وې او قیامت یې درلودې. که یې کورونه وړلی سوی هغه به هم ورسره وړي وای، کورونه یې نه سوی وړلی نو یې نړول او دروازې به یې ورسره وړلې. ټول هغه شیان چې د دوی په وسه پرول هغه یې بار کړل. کله چې د تللو دپاره تیار سول نو یې یو مظاهره جوړه کړه. هغه داسې یوه ښځه چې غزلې ویلې او ښه اواز او لوړ اواز یې و، هغه ښځه د دوی په مخ کې رهیده دریې وهي او غزلې وایي. نور یهود بیا د شا د خوا په پسې دي، د دې د غزلو مصري ورسره وایي او په غزلو باندې د مدینې منورې څخه وځي. د بني نضیر یهودو د مدینې منورې څخه په غزلو باندې ووتل. دغه د بني نضیر د یهودو مشران او رئیسان لکه حیي ابن اخطب، سلام ابن ابي فقیق، سلام ابن مشکم او د دې ډېر متابعین خیبر ته ولاړل او ځینې به شام ته ولاړل او په دوی کې فقط 2 نفر مسلمانان شول چې یو یې یامین ابن عمرو او بل یې ابو سعد ابن وهب او دوی ته خپل مالونه او جیدادونه بیرته ورپاته شول. مګر هغه د یهودو مشران کوم چې نمونه یې مخته یاد شول دغه کسان د یهودو د اشراف ول، یعنی د مدینې منورې څخه چې دوی ایستل کېدل، دوی د یهودو ډیر قدرمن او د عزت خلک ول. کله چې دغه خلک خیبر ته ورسېدل
د خیبر یهودو په دې ډول د دوی استقبال وکړي چې ډولونه او ډمامې مخته ورته راویستي او د دوی د پاره یو ډیر اعلی استقبال په ډولو په سورنا باندې وکوي او دوی تر ځان ډیر لوړ وبلل. خو د دوی د خیبر مشران او حاکمان چې کوم مخکې د الله شناختول او ورسره لیدل به، نو هغه دونی قدر د دوی وکوي چې دوی پر د خیبر باندې د خپل ځان په یواز باندې مشران وګرځول. دغه درې نفر چې د مدینې منورې څخه وایستل شول، دا هغه کسان دي چې په وروسته کې بیا احزاب سره راټولوي او یا د خندق غزا بیا په وجود باندې راوړي. دغه درې نفر چې حوی ابن اخطب او سلام ابن ابي حقيق او سلام ابن مشکم دي، دغه د يهودو مشران چې د خپل قوم سره د مدینې منورې څخه په دغه ډول وایستل شول، نو دوی د خندق جنگ په وجود راوړي او دوی ول چې هغه خطرناک جنگ د مسلمانانو پر ضد جوړ کړي او ترتیب کړي. د دې واقعي او جنگ د دې واقعي او د جنگ کم حالات چې د خندق دي هغه به په تفصیل سره ورسره راځي. اوس چې د بني نضیر یهود د مدینې منورې څخه ووتل، رسول صلی الله علیه وسلم د دوی اسلحه او د دوی پاته مالونه او د دوی غیر منقوله جیدادونه لاس ته راوړل. د اسلحې په جمله کې 50 زغرې وې، 50 خولول او 340 تورې وې او د یهودو غیر منقوله مالونه لکه مځکې، باغونه، کورونه، قلاوي، دا ټول مسلمانانو ته پاتې شول. چې دغه پاته مالونه ډیر زیات مال او جیداد وو. مسلمانانو دغه مالونه بیل جنگ، بیل سفر او بیل ستړیا له يهودو څخه واخیستل چې ودیه مال ته پی ویل کیږي. پی په اسلام کې د کفارو هغه مالو ته ویل کیږي چې مسلمانان به د جنگ د کفارو څخه اخلي، او غنیمت به هغه مالو ته ویل کیږي چې د کفارو څخه په جنگ واخیستل شي. د غنیمت حکم په اسلام کې دا دی چې 5 حصہ د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، یعنی د مسلمانانو د بیت المال ده، او 4 حصے پر جنگ کوونکو او یا د اسلامي لشکر پر افراد باندې تقسیمیږي چې جنگ ته حاضر شوي. مګر د پی حکم بیا چیش دی، نو په پی کې خو جنگ نه دی شوی، نو څنګه به ویشل کیږي؟ او دا د اول وار د لپاره پیښ شو چې مسلمانان د کفارو مالونه او جیدادونه بیل جنگ اخلي. نو د الله جل جلاله له طرفه امر را لې چې پی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، یعنی څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم غواړي هغه څه تصرف پکې کولای شي، پر لشکر نه تقسیمیږي ځکه چې جنگ نه دی کړی. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه مالونه دي خاص پر هغه اول مهاجرونو تقسیم شي، ځکه هغه ډیر غریبان ول، مالونه او وطن یې پرې شوی شي نه درلود. نو دغه پی د مهاجرینو پر غریبان وویشل شو. فقط په انصارو کې یو ابو دجانه رضی الله عنه او بل سهل بن حنیف رضی الله عنه ته هم حصہ کې ورکول شو، ځکه هغه هم ډیر غریبان ول. او دغه پی څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د یو کال نفقه هم اخیستل کېدل او پاتې شی به په اسلحه او په جهاد فی سبیل الله کې مصرفېدی. د بني نضیر غزا د هجرت په 4 کال د ربیع الاول په میاشت کې وشو، چې د عیسوي کال د 425 کال د اگست د میاشت سره برابر و. او الله جل جلاله د دغه غزا په باره کې ټول سورۃ حشر نازل کړي. نو موږ د سورۃ حشر په ترجمه تر هغه نو پوهېدلې چې د بني نضیر د يهودو قصه مو نوی اوریدلې او نوی راته معلومه. الله جل جلاله په دغه صورت کې د يهودو شړل او فرار کول بیان کړی دي، د منافقانو مسلک او عملونه یې رسوا کړی دي، د پی احکام بیان کړی دي. په دغه صورت کې د مهاجرینو او د انصارو صفت کړی دي او دا روښانه کړی ده چې د دشمن په ځکه کې د حربي مصلحت لپاره د ونو سوزل او ریبل دا جائز او روا دي. دې ته فساد فی الارض نه ویل کیږي. او په دغه صورت کې مسلمانانو ته په تقوا او د آخرت لپاره په تیاری او آمادګي وصیت کړی دي. او د سورۃ خاتمه د الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العليا سره سوی ده. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وویل سورۃ حشر ته سورۃ نضیر ووایه، یعنی ټول د سورۃ سری دا د بني نضیر د يهودو حالات بیانوي. اوس به د ذات الرقاع غزا درته بیان سي. د بني نضیر تر غزا ورسته یو بل غزا پیښ شو چې د ذات الرقاع غزا ورته ویل کیږي. او دغه غزا د هجرت د 4 کال د جمادی اول په میاشت کې پیښ شوه. د دغه غزا سبب دا و چې د غطفان قبیلو کومې چې په نجد کې وې د مدینه منورې د حمله لپاره خلک راټولول او ځانونه یې تیارول.
تاسو ته معلومه ده چې د کفارو دغه ټول تجاوزونه او حملې د احد د جنگ په سبب وي، ځکه د کفارو د ټولو قبیلو امید پیدا شو چې مسلمانانو حمله وکړي او غنیمتونه ځنې یوسي. د دوی په فکر مسلمانان د احد په جنگ باندې ضعیف شوي دي. نو غطفان چې په نجد کې دی هغه یو ډیره لو قبیله وه، د هغو هم امید پیدا شو چې په مسلمانانو به حمله وکړو. کله چې د مدینې منورې استخباراتو دغه خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسوي، رسول صلی الله علیه وسلم یو لوی لشکر جوړ کړي او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم پر غطفان باندې د حملې اراده وکوله، د دې لپاره چې هغه د دوی د طرفه چې کوم خطر دی هغه باید چې په خپل ځلګۍ کې د منځه یوسي. نو د مسلمانانو لشکر د نجد او د غطفان پر طرف باندې رهي شو. هلته بیا غطفان هم دونه لوی لشکر جوړ کړی و چې شمېر یې د مسلمانانو تر لشکر څو وارې زیات و. دواړه لشکر مخ په مخ سره ودرېدل، مګر دواړه طرفه یو د بل ویلې شي. یو لشکر پر هغه بل لشکر د بیرې په سبب حمله نشي کولی. کفار د مسلمانانو د جرأت د دلاورۍ څخه بیریږي او مسلمانان بیا د هغو د ډیروالي څخه بیریږي چې په زرو نفر دي. څو ورځې لشکر مخ په مخ سره ولاړ دي خو یو پر بل باندې حمله نه کوي. هر یو د هغه بل انتظار کوي چې هغه حمله پر راوکړي او جنگ به شروع شي، خو یو هم پر بل حمله نه کوي. مګر عادتا به مسلمانان د لمانځه پر وخت باندې لمونځ کوي. کفارو سره وویل د حملې لپاره ښه او مناسب وخت د لمانځه وخت دی. کله چې مسلمانان لمونځ کوي موږ به حمله پر وکړو. واقعا هم غطفان ځانونه تیار کړل چې د راتلونکي لمانځه پر وخت مسلمانانو حمله وکړي. په دغه وخت کې الله جل جلاله صلات خوف نازل کړي، یعنی د بیرې د لمانځه د ادا کولو آیاتونه نازل کړي او تر دغه وروسته مسلمانانو خپل لمونځ د صلات خوف پر طریقه ادا کړي. هغه داسې ځینو مسلمانانو به د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جماعت باندې لمونځ ادا کوي او ځینو مسلمانانو به د دشمن مخ ته ولاړو او پیره به کول. د لمانځه په نیمایي کې به دغه لمونځ کوونکي د دشمن مخ ته ولاړل او هغه نور براله د رسول صلی الله علیه وسلم سره به هغه پاتې لمونځ په جماعت ادا کوي. د غطفان خلک په فکر کې شول چې اوس څنګه وځي. ځینې مسلمانان پر لمانځه ولاړ دي او اسلحه هم ورسره ده او ځینې نورې بیا د دوی ساتنه کوي. څو ورځې نورې هم پر دغه حال تېرې شوې څو الله جل جلاله د غطفان په زړه کې بیره ور واچوله. د جنګ میدان یې پرېښوی او سره وپاشل شو. رسول صلی الله علیه وسلم څو ورځې نور هم په غطفان کې پاتې شو او بیا مدینې منورې ته رهي شو. اوس چې مدینې منورې ته رهي دی پر لارې یو کوچنۍ حادثه پیښه شوه. هغه دا چې د غطفان د قبیلې څخه یو نفر او چې هغه قسم کړی و چې د مسلمانانو څخه به تر هغو نه راګرځم تر څو چې د یو نفر وینې ونه بایوم، یعنی تر څو چې د مسلمانانو یو نفر مې زخمي کړی نه وي یا مې وژلی نه وي د مسلمانانو څخه نه راګرځم. نو د مسلمانانو په لشکر باندې پسې شو او مسلمانانو هیڅ پروا نه پکېږي ځکه یو نفر دی شای بل کار وي. کله چې شپه شوه مسلمانانو یو ځای واړول او خیمې یې ودرولې. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل نن شپه څوک پر موږ پیره کوي؟ د اصحاب کرامو څخه 2 نفر هغه ځان انتخاب کوي چې موږ به دا پیره پر خپل غاړه اخلو. یو عباد ابن بشر الانصاری رضی الله عنه او بل عمار ابن یاسر رضی الله عنه. دغه 2 نفر د پیرې لپاره یو لوړ غونډۍ ته وختل ځکه مسلمانان په خیمو کې دي او دوی چې پر یو لوړ غونډۍ وي نو د هر طرف څخه کشي راځي نو دی ویني. دلته بیا دغه 2 نفر صحابه کرام چې دي نو هغه د پیره سره وویشل او بعد ابن بشر رضی الله عنه د شپې اوله حصہ واخیستل او عمار ابن یاسر رضی الله عنه د شپې اخره حصہ واخیستل. عمار ابن یاسر رضی الله عنه څنګه واچوي چې وساسي او عباد رضی الله عنه ودرېد لمونځ کوي او بیا ورسته شاوخوا ګوري چې څوک مسلمانانو ته نه دی راغلی. شپه تاریکه ده، چپایي ده، نه کوم حرکت و نه غږ. عباد رضی الله عنه نور هم خپل لمانځه ته دوام شي ورکړي. هغه کافر چې قسم یاد کړی دی هغه کرا ورنږدې کېږي او دغه نفر یې ولیدی چې ولاړ دی. کافر پوه شو چې دا د مسلمانانو پیردار دی نو نور هم ورنږدې شو. دونه اندازه ورنږدې شو چې د هغه ځای یې په غشي ویشتلی شي. نو یې غشی او لیندۍ ورته برابر کړل. عباد رضی الله عنه یې وویشتی. غشی د عباد رضی الله عنه پر اوږه باندې وموښتی. عباد رضی الله عنه اوس نه غواړي چې لمونځ پر مابینځ باندې پرېږدي. نو په لمانځه کې یې غشی د اوږې څخه ویستی او ویې غورځوی. نور هم خپل لمونځ پسې ورکوي.
کافر په تعجب کې شو چې دا خو امکان لري چې غشي دي نه وي پر مشت ځکه هیڅ وخت زما غشي او واره نه دی خطا سي بیا بل غشي راوښت او عباد رضی الله عنه په وښته بیا هم غشي د عباد رضی الله عنه پر وژاو مشته بیا غشي وښي او وی غرزوي او ویني ځین بهيږي خود د اراده دا چې کم صورت چې د فلمانځ کې شروع کړی دي چې هغه سورۃ کهف دوی چې هغه صورت په مابین باندې پاتې نشي هغه کافر دریم واری بیا غشي راوښت بیا وښته دلته نو عباد رضی الله عنه وبېردی چې دای به ووجل سي او مسلمانان به بیل پیردار یا ساتونکي پاتې سي نو د قران مجید تلاوت پر هغه ځای بس کوي رکوع او سجده وکول لمونځ یې پای ته ورسوي به خپل ملګری عمار رضی الله عنه راويش کوي عمار ولیدل چې د ملګری څخه یې ویني بهيږي والخير څه درته پیښه عباد رضی الله عنه ویل په غشي وويشتل عمار رضی الله عنه ویل زدي ولې په اول واری نه راويشول عباد رضی الله عنه ویل ما د قران کریم یو سورته وایي نو دا مې نو خوښه چې هغه سورته په مابین کې پریږدم که زه پر دې نه بیریدلی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته بس ما په سبب کم تکلیف یا آزار پیر سي نو ما به خپل منځ پر کړی وای تر پای پورې هغه کافر چې دا حال ولیدی چې پر دغه خلکو باندې غشي هم تاثیر نه کوي نو و هم بیریدی او بیرته ولاړی دا د ذات الرقاع د غزا قصه و او دا چې د دې غزا نوم ذات الرقاع کښول شو د دې د لپاره علما کرام ډیر سببونه ذکر کړي خو مشهور سبب دا دی چې اصحاب کرام ډیر غریبان ول د پښو د لپاره د بوټ یا د څپلۍ قدرت نه درلودي او هوا هم ډیره ګرمه او توده و نو یې په پښو باندې ټوکران تړل چې په عربي کې دغه ټوکرانو ته رقاع ویل کیږي نو ځکه دغه غزا ته غزوه ذات الرقاع وویل شو اوس به د بدر دوهمه غزا درته بیان سي پس د هغه چې مسلمانانو په دغه ذکر سو غزا سره د شاوخوا عربي قبایلو خلق ټول وبېرول او خپل شان او شوکت لوړ کړي د دوی د حرمات کوي او د هغو شر او حمله د خپل ځانو څخه منع کوي اوس بیا د هغه لوی دشمن د مقابله لپاره تیاری نیسي چې هغه دشمن قریش ول کستاسي په یاد وي چې د احد جنگ په داسې ډول پای ته ورسېدی چې د کفارو کامیابی نه پکې معلومېدل ځکه هلته نه ټول مسلمانان وتښتېدل او نه ټول ووژل شول کفارو نه بندیان ونیول او نه غنیمتونه یوړل نو ابو سفیان د جنگ په اخري لحظو کې رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل پراتلونکي کال کې زموږ او ستاسي مقابله په بدر کې وي او رسول صلی الله علیه وسلم هم قبول کړ نو دا وعده وشوه چې مسلمانان او کفار به پراتلونکي کال کې د جنگ لپاره په بدر کې سره مخامخ کیږي اوس چې کال تیر شو او د قریش سره هغه وعده سوی وخت را ورسېدی نو پر رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دا لازمه و چې د ابو سفیان او د هغه قوم د مقابله لپاره د بدر ته وروزي او یو وار بیا د جنگ ژرنده وڅرخوي دا د دې لپاره چې حکم او حاکمیت بقا او قرار هغه ډلې ته پاتې سي چې هغه د بقا او د پاتې کېدلو وړ او لایق وي دغه غزا ته د سریه د سیرت په کتابو کې غزوه بدر الثانیه یا غزوه بدر الاخرى ویل کېږي د هجرت د څلورم کال د شوال په میاشت کې چې د میلادي ثانیه د 1414 کال او د جنوري د میاشتې سره برابر و رسول صلی الله علیه وسلم د خپل وعده سوي ځای و طرف ته حرکت وکړي چې د لشکر شمیر 1500 نفر وو د مسلمانانو د بیرغ اخستونکي علي ابن ابي طالب رضی الله عنه او د مسلمانانو سره په دغه لشکر کې فقط لس آسان ورسره ول رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر سره بدر ته ورسېدی او هلته یې واړول د کفارو د لشکر د انتظار په حالت کې ناست دی مګر ابو سفیان دا واری د 2000 مشرکانو سره د مکه مکرمه څخه راووتی او 50 آس ورسره دي خو ابو سفیان بیریږي خاصتا چې هغه خبرونه یې واوریدل چې رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان شاوخوا نور قبایل ته ووزي او هغه قبیله هم ځین تشتي او مسلمانان غنیمتونه زینداوي نو ابو سفیان د مکه مکرمه څخه د بیري سره راووتی ترڅو چې و مجنه ته ورسېدی او هلته یې واړول مجنه یو وبدي چې د مکه مکرمه څخه د یوې ورځې د تک په اندازه لیري دي اصلا ابو سفیان د مکه مکرمه څخه ورخطا راوتلی او د مسلمانانو سره د جنگ په نتیجه کې فکر کوي قرار یا نور هم بیره پزړی کې زیاتېدل ترڅو چې د پر ټولو حواسو بیره غالب شو اوس چې عصفان ته نږدې شو هغه د جنگ عزم او اراده
اراده په کلي ډول سره ماته شو. اوس د بیرته ګرځېدلو دپاره یو حیله او بهانه جوړوي. نو د خلکو په مابینځ کې ودرېدی او ویې ویل یا معشر القریش د جنګ کولو دپاره یو آباد او باراني کال پکار دی چې حیوانان مو واښه او پاڼې وخوري او تاسې د حیواناتو شیدې وڅښئ. نو دغه اوسنی کال وچ او بې بارانه کال دی. څنګه چې اوس د جنګ دپاره مناسب وخت نه دی نو تر دې چې بیرته وګرځېږو. داسې معلومېدله چې د مشرکانو د لښکر پر زړو او په احساساتو باندې هم پر ټولو غلبه بیرې کړې وه. نو هیڅ چا د دغې رایې مخالفت نه وکړ او هیڅ چا د مسلمانانو سره پر جنګ کولو تاکید او ټینګار نه وکړ، بلکې ټول په دغه فیصله راضي شول او د مکې مکرمې پر طرف باندې رهي شول. مګر مسلمانانو په بدر کې 8 ورځې د بدر د اوبو سره تېرې کړې او دشمن ته د راتګ په انتظار ول. خو قریش نه رالل. نورو قبیلو هم ولیدل چې مسلمانان د وعدې ځای ته ورلل، مګر قریش بیرته ولاړل. هلته چې ابو سفیان د بیرته ګرځېدلو په فکر کې و او نه غوښتل چې خلک دغه بیرته ګرځېدلو په خاطر پیغور ورکړي، نو غواړي چې د ده تر بیرته ګرځېدلو د مخه داسې یو کار وکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم بیرته وګرځي. نو نعیم ابن مسعود چې د مکې مکرمې و او تر دغه وخته دی پر خپل شرک و، دا یو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورولېږئ چې په خبرو یې وبېرو. نعیم ابن مسعود رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته ویې ویل ابو سفیان ډېر لوی لښکر جوړ کړی دی، 3000 نفر یې سره یو ځای کړي دي چې ټول سپاره هم دي او مسلح هم دي او د دې قسمه نورې خبرې هم ورته وکړي. اوس غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو وبېري، مګر رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو په جواب کې ورته وویل زه هم په انتظار یم. د ابو سفیان دغه کار هم فایده نه وکوله او رسول صلی الله علیه وسلم څو ورځې هلته په بدر کې پاتې شو تر څو چې ټولو عربو دغه خبر واورېدی چې مسلمانان پر هغه خپل وعده سوي وخت باندې بدر ته ورغلل، خو ابو سفیان او قریش نه ورغلل. په دغه طریقه سره اسلام او مسلمانان قوي معلوم شول او د مسلمانانو څخه نور هم د کفارو په زړه کې بیره او هیبت زیات شو. په دغه غزا کې کومه خاصه واقعه نه سوه پیښه بیا د دې څخه چې د بني غدومره د قبیلو څخه چې دلته په بدر کې اوسېدی یو نفر چې د دغه قبیلو مشر او رئیس و او نوم یې مخشي ابن عامر غدومري و چې موږ یې د مخه بیان هم درته کړی دی چې د ده او د رسول صلی الله علیه وسلم په مابین کې د صلح او د نه تعارض معاهده هم سوې وه. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم څو ورځې دلته تیرې کړې نو دغه مخشي چې د ده قبیلو مشر دی رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په ډېره بې ادبي سره یې رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد ته د قریشو سره د جنګ کولو دپاره زموږ وته راغلی. د دغه خبرو سره د ده مقصد دا و چې ته ولې او څنګه بې اجازې دلته زموږ ځای ته راغلی؟ یو پلا به دې زما څخه اجازه غوښتی چې ما اجازه درکوله که نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو زه راغلی یم که دې خوښه وي هغه ستا عهد او جوار به بیرته درکړم او جنګ به درسره وکړم. مخشي په دغه خبره وبېرېدی. یا محمد صلی الله علیه وسلم دې ته ضرورت نشته چې زموږ عهد مات سي، پر هغه خپله وعده باندې ټینګ یم. دا د اسلام شان او شوکت عزت او هیبت و چې ورځ په ورځ زیاتېدی او خلک ځین بیرېدل. اوس به د دومة الجندل غزا درته بیان سي. رسول صلی الله علیه وسلم د بدر څخه بیرته مدینې منورې ته ولاړی. په ټوله اسلامي منطقه کې یو وار بیا امن او سلامتیا قائمه شوه. اسلامي دولت په امان او په اطمینان سره شپې او ورځې تېروي. رسول صلی الله علیه وسلم یو وار بیا دې ته فارغ شو چې د عربو هغه لیرو حدودو ته متوجه سي، د دعوت لپاره د مسلمانانو تسلط او سیطره پر لیرو منطقو باندې زیاته سي او د مسلمانانو په موجودیت باندې دوستان او دشمنان باید ټول اقرار وکړي. د بدر د دویمې غزا 6 میاشتې تېرې شوې او رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دي. څو بیا داسې خبرونه رالل رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې کومې قبیلې چې د دومة الجندل پر شاوخوا دي هغه په لارو کې درېږي او هر څوک چې پر دغو لارو تېرېږي هغه شکوي، یعنې لوی لارې نیسي او غلاوې کوي او په عین وخت کې د مدینې منورې د حملې دپاره هم یو لوی لښکر سره جمع کړی دی. دومة الجندل د مدینې منورې څخه ډېر لرې دی. دومة الجندل د مدینې منورې په شمال طرف کې د شام په حدودو کې پروت دی. د دومة الجندل او د دمشق په مابین کې د 15 ورځو لار ده، خو د مدینې منورې څخه تر دومة الجندل پورې د 15 ورځو لار ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت د 5م کال د ربیع الاول په میاشت کې د 1000 نفرو مسلمانانو سره د دومة الجندل پر طرف باندې رهي شو او د بني عذره د قبیلې څخه یو نفر چې مذکور نومېدی هغه د رهنما او د لارښوونکي په صفت ورسره رهي کړ چې مسلمانانو ته تر دومة الجندل پورې پټې او نږدې لارې وروښیي. اسلامي لښکر د شپې تګ کوي
او د ورځې پټیږي دا د دې لپاره چې د دشمن په بخبري کې پر هغه حمله وکړي اوس چې دومت الجندل ته ورنږدې سول وی لیدل چې هلته هیڅوک نشته نو مسلمانان د هغو پر حیواناتو او پر چوپانانو حمله وکوله د چوپانانو څخه څوک وتښتېدل او څوک چې زخمي کېدل هغه زخمي سول په خپل د دومت الجندل اوسیدونکي شاوخوا تښتېدلي ول او پټ سوي ول اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې په منطقه کې واړول هیڅوک یې نه ولیدل رسول صلی الله علیه وسلم دلته څو ورځې او شپې پاتې شو د لښکر څخه ټولیانې جوړې کړې شاوخوا یې ولېږلې خو نه څوک ولیدی او نه مسلمانانو ته څه تکلیف رسېدلی دی څو ورځې وروسته رسول صلی الله علیه وسلم بیرته مدینې منورې ته رهي شو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه سفر او په غزا کې د عینه ابن حسن سره چې د غطفان د قبیلې مشر او رئیس و د صلح او د امان عهد او وعده وکوله په دغه پرلپسې قاطع او فیصله کوونکو اقداماتو په دغه حکیمانه او د عزم ډک نقشو سره رسول صلی الله علیه وسلم د امن او امان پر وصولو کې کامیاب شو په شاوخوا منطقه کې صلح او سلامتی راوستل پر حالاتو تسلط او صلح حاصله کړه د ورځو او شتلې د مسلمانانو په ګټه تمام کړ هغه خارجي او داخلي ستړیاوي چې پر لپسې پر مسلمانانو راتلې هغه لږ سپکې سوې منافقان چپ او عاجز شول د يهودو یو قبیله چې د مدینې منورې څخه ولا هغه وایستل شو فاته يهود د همسایتوب حقوق پر ادا کوي پر هغه خپل عهدو او وعده باندې وفاش کار کوي او شاوخوا صحرایي عرب آرام شول قریش د هغه خپل تیز حملو څخه یو څه پټ شول په دغه حالاتو کې مسلمانان د اسلامي دین د نشرولو او د رب العالمین د رسالت رسولو فرصه او موقع پیدا کړي اوس به د خندق یا د احزاب غزا درته بیان سي او څنګه چې زموږ بیان او وخت ته پای ته رسیږي کچيري په دې غزا باندې شروع وسی د غزا لږ بیان بسوي او زموږ وخت به پر راپرسي نو شم مناسبه دا بولم چې پراتلونکي برخه کې د خندق د غزا بیان په تفصیل سره وکړو نو زموږ د سیرت پاته برخه به ان شاء الله تعالی پراتلونکي حصہ کې واوري صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین